ساتئ. زه د هغه پارټۍ سره تعلق ساتم چې کومه د شهیدانو پارټۍ او پاکستان پیپلز پارټي. پاکستان جماعت اسلامي پاکستان ان پی سپورټ کوو د وخت سره همدا پارټي ده ان پی چې کوم دا سپورټ کوم او ډیفینټلی دا نشي د سیاسي دومره غټ بیک ګراوند د نشته خو کرنټلی ودا چې د پی ټی آی ګورنمنت لري حاله حوال دي نو هغې سره موږ راځي ډېر افیلیشن خو نشته خو په دې الیکشن کې موږ یې سپورټ کړی چې د تحریک انصاف شوقي عمر عمران خان واخلئ ګرانو ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه فیاض احمد د خپل کیمرامین ورور ثناالحق ثنا سره چې ناظرینو دا ټایم موږ په اسلامیه کالج کې ولاړ یو او د طالب علمانو سره ملاقات کېږي، د هغوی سره به میلاویږو، د هغوی نه به د سیاست په باره کې تپوسونه کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده خاص کر زموږ په پاکستان کې په نړۍ کې دا خبره چې کومه مشهوره شوې ده چې په هر بچي کې سیاسي شعور را پیدا شوی دی، هغوی سیاست پېژني، نو هر څه به ستاسو د مخې چېرته ځئ زموږ سره اوسئ. زما نوم محمد رحمان صافي دی، د مومندو سره مې تعلق دی او په اسلامي کالج پوهنتون کې د قانون زده کړې کوم. دا راته ووایه وروره چې په سیاسي جماعتونو کې د کوم جماعت سره تعلق ساتئ، کوم یو جماعت سپورټ کوئ؟ زما تعلق د پښتون سټوډنټ فیډریشن سره دی، د آرټس فیکلټۍ د آرټس د څانګې چې کومه دی پریزیډنټ یم، صدر یم. دا راته ووایه چې د پی ایس اف پښتون سټوډنټ فیډریشن چې کوم دی مخکې څه کارونه کړي که په دې باندې لږه رڼایي واچوي. زمونږ چې کومه دی بنیادي طور د پښتون سټوډنټ فیډریشن منشور په تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو په بابت کې چې کومه دی د هغې د مسلو لپاره موږ جدوجهد کوو. وعلیکم السلام. کورکۍ ستاسو نوم او د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زما نوم دی سیده صفیه هاشمي اور برسک روډ علاقې ده بلانګ کوم. کورکۍ که دا راته ووایي چې تاسو د کوم سیاسي جماعت سره تعلق ساتئ؟ جماعت اسلامي پاکستان. جماعت اسلامي دا راته ووایي چې د جماعت اسلامي منشور څه دی، هغه راته داسې په لنډو الفاظو کې واضح کړئ. منشور دا دی چې اسلامیک لاس پرنسپل اینڈ رولز فالو کول، لکه څه چې اسلام کې دي هغې څه رولز ریګولیشن دي، الله او رسول چې څه حکم دی هغه منل، دغه بس. یعنې په ملک کې شریعه لا نافظ کول د شریعت او اسلامي قانون منشور. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم؟ زما نوم عبدالله. عبدالله د کومې سیمې کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ زه خو د فکر آباد سره تعلق ساتم، دلته د اسلامي کالج سټوډنټ یم، سیکنډ ایئر. دا راته ووایئ چې تاسو د کوم سیاسي جماعت سره کومه پارټي تاسو سپورټ کوئ، کوم سیاسي جماعت سره تعلق ساتئ؟ جی موږ خو ان پی سپورټ کوو د وخت سره همدا پارټي ده. دا راته ووایي چې د ان پی کوم منشور چې کوم دی هغه راته ووایي، هغه راته لږ واضحه کوي، د هغې څه ویژن دی، څه مقصد دی؟ جی د ان پی منشور دا دی چې ملک امن راوستل دي، ملک تعلیم راوستل دي، ملک نه غربت ختمول دي، ملک نه غربت خپل خور خپل اختیار. ډېره مهرباني. زما نوم ډاکټر ګلنبي دی، زه دلته زولوجي ډپارټمنټ کې اسسټنټ پروفیسر یم او زما تعلق د صواب یم. سرجي که دا راته ووایي چې تاسو د کوم سیاسي جماعت سره تعلق ساتئ، کوم سیاسي جماعت سپورټ کوئ؟ د انیشیلی خو د سیاسي دومره غټ بیک ګراوند د نشته خو کرنټلی ودا چې د پی ټی آی ګورنمنټ لري حاله حوال دي نو هغې سره موږ راځي ډېر افیلیشن خو نشته خو په دې الیکشن کې موږ یې سپورټ کړي او د هغې چې کوم بیک ګراوند خبره دا وه چې هغې موسټلی د ینګ جنریشن یا چې کوم زموږ سټوډنټس دي د دې چې کومه کرنټ ایشوز دي نو هغوی باندې خبره سره کوله، نو زموږ دا خیال چې میبي که چېرې داسې یو ریولوشن راشي په هغې سره باندې زموږ د سټوډنټانو زده ښه موقع میلاو شي په دې وجه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور ستاسو نوم او د کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ زما نوم یاسر دی او اوسېدونکی د پلوسې یم. یاسر بھائی که دا راته ووایي چې تاسو د کوم سیاسي جماعت سره تعلق ساتئ؟ زه د هغه پارټۍ سره تعلق ساتم چې کومه د شهیدانو پارټۍ او پاکستان پیپلز پارټي. پاکستان پیپل پارټي سره تاسو تعلق ساتئ، که د دې راته منشور وړاندې کوئ نو منشور به درته وړاندې کوم. بس یو څو خبرې راته یادې دي چې زموږ منشور دا دی چې روټي کپړه مکان، او بل زموږ دا دی چې مطلب روټي کپړه مکان موږ هر سړي ته خپل لکه مطلب رزق ورغلی، هر سړي ته مطلب ایجوکیشن دی، خپل مطلب کورونه وغیرہ چې چا دي که نه مطلب. او د پاکستان پیپلز پارټۍ دا پالیسي و چې هر سړي ته خپل رایټ رسېدلی دی، لکه چې نن سبا وخت کې چې موږ وګورو نو ګراني ده د پاکستان پیپلز پارټۍ په دور کې ارزاني ډېره وه،
هر سړي ته خپل لږ حقوق خپل ځای باندې رسېدو. زما نوم اسما دلاور دی او زه د ډسټرکټ سوات سره تعلق خورکۍ که دا راته ووایي چې کوم داسې سیاسي جماعت دی چې تاسو هغه سپورټ کوئ د هغې سره تعلق ساتئ؟ جی زه خپله ایم پي چې کوم دا سپورټ کوم او ډیفینټلی د هغې سره چې کوم دی دا ما تعلق لري مخکې ایم پي سره تاسو تعلق ساتئ که د ایم پي منشور راته لږ ووایي هغه لږ واضحه کوي ډیفینټلی زه به د هغې منشور چې کوم دی هغه به زه تاسو ته د درې الفاظو کې ووایم چې زموږ منشور یا د عوامي نیشنل پارټي چې کوم منشور دی هغه فخر افغان باچا خان بابا نه روان دی او هغه دی چې پراسپیریټي پیس اینڈ ایجوکیشن موږ پراسپیریټي سپورټ کوو موږ د ایجوکیشن لپاره کار کوو او موږ د امن لپاره قرباني مو ورکړې دي او امن چې کوم دی هغه زموږ ټاپ پرایورټي کې نمبر فرسټ دی دې نه علاوه چې کوم دی زموږ دا جنډر ډسکریمینیشن چې کوم دی نو موږ د هغې چې کوم دی خاتمه چې کوم دا زموږ منشور کې شامل ډېره مهرباني. السلام علیکم ورور ستاسو نوم؟ وعلیکم سلام جی زما نوم عبدالرحمن. که لږ شان راته دا ووایي چې د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه خو جی د دل مردان سره تعلق ساتم. د مردان سره که لږ راته دا ووایي چې د کوم سیاسي جماعت سره تعلق ساتئ نو؟ یاره جی ما خو چې د تحریک انصاف شوقي وم د عمران خان او هغې سره تعلق ساتو تحریک انصاف سره. ناظرینو دا ملګری د تحریک انصاف سره تعلق ساتي که لږ شان دی که راته دا ووایي چې د تحریک انصاف منشور څه دی نو؟ یاره جی مخکې الیکشن نه مخکې چې د عمران خان کم سیاست او کمې خبرې وي هغه جدا وي. اوس چې کم دی لکه مثال د ټکس په باره کې به خبر راولو چې هغه مخکې وي چې کم غټ خلک دی زه به دا راږي اوس لکه غریبو باندې هم ډېر زیات ټکس دی. جی ناظرینو څنګه چې تاسو وکتل د مختلف پارټیانو سره تعلق ساتونکي مختلف سټوډنټانو خپله رایې د پالیټکس په باره کې زموږ سره شیر کړه. امید لرم چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه کړې مې. اوس درنه اجازت اخلم چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام د الله په امان.